السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دير معزز ومحترم حاجي صاحبان الله عز وجل مو حاجي مقبول ومبروك ونصيب کا دنن ورځې درس زمونږ د الله عز وجل په فضل او کرم سره د الله توفیق سره د حج دریم شوال ده، یعنی د حج د پنځو ورځو آخري دریم شوال یو ورځ او یو شپه موږ تاسو دې ځای ته راغلي وو چې د عرفات د عظیم الشان ورځې په اختتام کې شپه مو راوړله مزدلفې ته، او مزدلفه کې مسنون اعمال تیر کړل، شپه مو تېره کړله. اوس د اختر ورځ شوله، دا دریم ورځ د حج د اختر ورځ کې څه اعمال دي او دلته به او حاجی څه کوي په دې ورځ باندې، واجبات څه شی دي، مسنون سنت څه شی دي او فرایض څه شی دي. الله عز وجل دې موږ ټول ته توفیق نصیب کړي. د حج په دریم شوال کې اول چې کله د ذوالحجې لسمه ورځ شي او سحر راوخېږي موږ به په مزدلفه کې یو. دلته د حج لپاره یو واجب عمل ده چې د سحر لمونځ به په تیاره کې وکړي، یعنی چې کله سبا راخسلی وي په تیاره کې به لمونځ وکړي او د لمانځه نه وروسته بیا دی وقوف کوي تر دې چې لمر نږدې وي چې راوخېږي، تر دې وخته پورې دعاګانې سوالګارۍ. دا دویم هغه ځای ده چې حاجي باید ضایع نه کړي، د لاسه یې ورنه کړي. دلته دعاګانې قبلېږي، دلته به هم رب العالمین ته قسم قسم دعاګانې به غواړي، بخششونه به غواړي او ذکر اذکار به کوي. په دې سره به واجب ادا شي. دلته وقوف چې کوم ده د لږ ساعت دپاره هم دا واجب ده. که چېرته دا وقوف ونه شي او یو سړی وس او طاقت لري بغیر د عذر نه دلته وقوف ونه کړي، نو بیا په ده باندې دم لازمیږي، یعنې یو ګډ به حلالوي یو څه به حلالوي. البته که چېرته معذوره خلک و کمزوري و ضعیفان و غریبه بیماران و یا زنانه وي هغوی دپاره جواز شته چې هغه دلته سهار وختي دلته وقوف ونه کړي او ناوخته پورې پاتې نه شي. د شپې راووځي دې دپاره چې بل یو لوی عمل روان ده چې هغه جمع عقبه لوی شیطان ویشتل دي د اختر په ورځ باندې دویم عمل ده. د دې خلکو نه علاوه نور خلکو ته ځوانانو ته او صحیح جسم والا ته روغ رمټ سړي ته بیا بغیر د عذر والا ته بیا دا چې کوم دا جایز نه ده، یعنې د باندې بیا دم لازمیږي. کله چې د دې ځای نه روان شولو، د مزدلفې نه روان شولو په مشعر حرام او مزدلفه کې شپه تېره کړله، سنت هم ادا شول او واجب هم ادا شول. نو اوس به دویم عمل د اختر په ورځ باندې هغه واجب کوي، هغه دا چې جمرې عقبې ته به راشي، اخري شیطان ته به راشي، هغه ته لوی شیطان هم ویل کېږي. د مزدلفې نه به یې ځان سره ګټې راخیستې وي، کاڼي به یې راخیستي واړه اول اووه کاڼي چې کوم دي هغه به راواخلي په ترتیب سره. چې کله مینا ته راشي په مینا کې اول وړوکی شیطان راځي، بیا متوسط ده او بیا چې د جمرې عقبه یعنی آخري جمره یا لوی شیطان چې موږ تاسو ورته وایو لوی څلی ده، دلته به آخري ته راسي، دا به کعبې شریفې ته نږدې وي. نو داسې شکل به ودرېږي چې ښي طرف باندې به یې دغه څلی راشي د جمرې عقبه او د غټ شیطان، او چپ طرف چې د هغه به یې کعبې شریفې ته وي. نو اووه کاڼي به راواخلي او په الله اکبر سره به یې ولي په داسې شکل باندې چې دا کاڼی هغه حدودو ته ور داخل شي، دیوال نه طرف ته واوړي، کوم دیوال چې د دې عقبې شاته چې کوم د لګېدلی ده. نو بیا دا به ووایي داسې وکړي بسم الله الله اکبر، یا صرف الله اکبر به وایي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ووایي به دا شیطان او دا څلی چې کوم دا جمرې عقبه به وولي. بس په دې سره دا دویم واجب هم دې پسې دریم واجب را روان ده، هغه دا قرباني فورا به ځو موږ به دمې شکر چې متمتع حج والا یعنې قران حج والا چې څه کاله 1404 فضل هجري قمري کې د الله عز وجل په فضل او کرم سره موږ الحمدلله حج تمتع کې قرار لرو او الحمدلله دغه د احرامونه تړل دي. اوس به موږ مینا ته ځو انشاءالله. نو په دې کال باندې چې کوم د حج تمتع ده نو د متمتع دپاره او د حج قران دپاره چې ده بیا دمې شکر واجب ده، نو قرباني به وکړو. کله چې د قرباني نه واجب شو فارغ شو نو دریم واجب هم ادا شولو. قرباني به داسې کوو لکه ذبح چې کوو بسم الله الله اکبر سره به خپله ذبحه کوو، یا به څوک وکیل لیږو. کله چې دا وکیل موږ ته خبر راکړي چې قرباني وشوله ختمه شوله تکمیل ته ورسېدله، بیا به موږ راځو څلورم واجب عمل وکړو چې هغه د سر د ویښتانو خریل دي او یا کمول دي. که چېرته مخکې سړي عمره کړې وي نو بیا خو سوا د خریل نه بل څه پاتې نه شول، او که په سر باندې پخوا ویښتان زیات وي عمره یې نه وي کړې نو بیا دوه خبرې دي، قصر هم کولی شي او حلق هم کولی شي. خو حلق یعنې خریل چې کوم دي دا اعلی دي او افضل او بهتره دي. څلور اعمال به وشي. کله مو چې سر وخریلو، ویښتان مو وخریله او مسلمانه بیبي حاجي چې ده یعنې زنانه حاجیه چې ده هغه به د خپلو ویښتان نه یو بند اندازه واخلي، کټ به یې کړي. نو په دې سره به څلورم واجب عمل هم وشي د اختر په ورځ باندې. اوس پنځم عمل را روان ده چې دا بیا د اختر په فرایضو کې ده، د اختر په لوازماتو کې ده، په ضروري امورو کې ده چې هغه طواف زیارت ده. نو د مینا نه به مونږ راشو
مونږ به د مینا نه راشو د جمراتونه به راشو کعبې شریفې ته بیت الله شریف ته به راشو او بیت الله شریف باندې به مونږ طواف افاضه طواف زیارت به وکړو چې دا چې کوم دا فرض ده او په دې سره به زمونږ په دې ورځ باندې پنځم عمل چې ده پنځم عمل چې ده هغه به فرضي ادا شي چې هغه طواف افاضه ده یا طواف زیارت ده. د طواف طریقه خو الحمدلله مونږ زده کړې ده څنګه چې په عمره کې مونږ طواف کوو اوچه کري یو طواف ته څنګه به شروع کوو په کوم ځای به ختموو او بیا د طواف نه وروسته دوه رکعته واجب لمونځ کول دا هم دلته دي او په دې طواف نه وروسته به مونږ سعی کوو په دې طواف کې به اشتباه هم کوو وږي به مو ښکاره کړي وي همدا شان په اولو درې چکرو کې به رمل هم کوو اخر کې چې کله بس اخري عمل کې شپږم عمل پاتې ده چې هغه سعی بین الصفا والمروه ده د صفا او د مروه په منځ کې سعی ده دا واجب ده په دې سره به د اختر په ورځ باندې الحمدلله زمونږ تقریبا داسې وښیي چې پنځه شپږ اعمال به وي وقوف د مزدلفې وشو او رمي وشول ویشتل وشول او قرباني وشوله او همدا شانته سر خریل شوله او طواف افاضه شوله او سعی بین الصفا والمروه شوله دا تقریبا شپږ اعمال به زمونږ تاسو د حج په ورځ باندې ادا شي الله عز وجل موږ تاسو ته د حج مقبول او مبرور نصیب کړي دې نه وروسته بس د اختر دویمه او دریمه ورځ پاتې شوله او دویمه او دریمه ورځ به مونږ څه کوو یوه خبره زیاتوم چې کله دا اعمال وکړل سعی مو وکړل بین الصفا والمروه موږ تاسو په کار دا د مسنون عمل دا چې بیرته مینا ته شپه راورسو خپل عمارو ته به نځو بیا به دا نور اعمال د حج دي دا باقي دوه ورځې دا باقي دوه شوه ورځې به انشاءالله په بل سبق کې د الله عز وجل په فضل او کرم سره د الله په اذن سره بیان کوو الله دې موږ ته عمل نصیب کړي او الله دې زموږ ټول حج مقبول او مبرور نصیب کړي امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.